د لوی او مهربانه خدای جل جلاله په سپېڅلي نامه رسنۍ د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو تر ټولو قوي وسیله ګڼل کیږي چې د یو نظام د پایښت ځواکمنتیا له ولس سره د نږدې کېدو او همدارنګه د یو ملت د کلتور رسم او رواجونو په ساتلو او له منځه وړلو کې مهم رول لوبولی شي. خو که په یو هیواد کې په رسنیو څار او کنټرول موجود نه وي نو سازمانونه او استخباراتي کړۍ کولی شي چې دغه مهم ادرس د خپلو موخو لپاره وکاروي او حکومتونه پرې د سقوط او له منځه تلو تر سرحده ورسوي. دمګړی په افغانستان کې هم سلګونه چاپي غږیزې او انځوریزې رسنۍ په فعالیت بوخت دي. د دغو رسنیو د اوسني وضعیت په تړاو نن د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو له معین ښاغلي مهاجر فراهي صاحب سره مرکه کوو. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. معین صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته هم د مرکې لپاره وخت راکړو. که د لومړۍ پوښتنې په توګه راته ووایاست چې په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تاسو څنګه ارزوئ، همدارنګه د رسنیو برخه کې څومره کار شوی او د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته څومره رسیدګي شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد. تر هر څه وړاندې د باختر اژانس لیدونکو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په اړه باندې باید وویل سي د افغانستان اسلامي امارت له راتلو څخه په هیواد کې د رسنیو په اړه باندې د اسلامي امارت یوه سالمه تګلاره غوره کړې ده چې هدف دا دی رسنیو حمایت وسي، د رسنیو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وسي. په لومړیو کې وختونو کې ځینې مشکلات او ستونزې وي او ځینې رسنۍ سقوط شوي وي، په دې معنا باندې چې کومو اړخونو یې تمویل کوئ، فنډ یې ورکوئ، هغوی هغه خپلې مرستې ورباندې ودرولې. نو کومې رسنۍ چې پاتې دي هغه اوس خپل فعالیت ته په عادي توګه باندې فعالیت یې شروع او روان دی. اطلاعات فرهنګ وزارت تر خپلې وسې پورې هڅه کړې تر څو د رسنیو لاسنیوی وکړي. مننه معین صاحب. که په مشخص ډول راته ووایاست د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته څومره رسنۍ تړل شوې دي او څومره رسنیو تازه په فعالیت باندې پیل کړی دی؟ لکه وړاندې چې ما وویل د اسلامي امارت د راتلو سره ځینې رسنۍ تړل شوي دي، یعنې هغه جهتونو او اړخونو چې تمویلولې یا فعالیت کاوه د بیلابیلو عواملو پر بنسټ باندې دوی نه دي غوښتي چې نور د رسنیو فعالیت روان وساتي. یو تعداد رسنۍ تړل شوي دي خو په ضمن کې ورسره ګڼې نورو رسنیو په فعالیت باندې شروع کړي. د اسلامي امارت د راتلو سره شاوخوا 25 پورې FM رادیوګانو په فعالیت باندې پیل کړی دی. همدا ډول همدا اوس په هیواد کې د 360 په شاوخوا کې غږیزې چاپي رسنۍ، همدا ډول ورځپاڼې دا عملاً فعالیت لري. مننه معین صاحب. د رسنیو د جواز د ورکړې په تړاو که راته ووایاست آیا اوس هم رسنیو ته د فعالیت لپاره تاسو جوازونه ورکوئ او که یې نه ورکوئ؟ که یې ورکوئ جمهوریت له وخت نه او د اوس جوازو کې کوم توپیر راغلی که نه دی راغلی؟ په مجموع کې هر هغه څوک رسنۍ دلته فعالیت کولی سي چې 2-3 شیان دي هغه دوی ومني. تر هر څه وړاندې د اسلامي ارزښتونو، همدا ډول زموږ د هیواد علیا منافع او زموږ د افغاني ټولنې دود او کلتور په نظر کې نیولو سره دوی کولی سي چې فعالیت وکوي او د پخوا په څیر باندې رسنیو ته جواز ورکول کیږي. البته هر نظام هغه حق لري چې ځینې قیودات و شرایط وضع کړي چې د هغو په نظر کې نیولو سره رسنۍ راسي او ځانونو ته جواز واخلي. معین صاحب، تر اوسه پورې څومره شمېر رسنیو جوازونه اخیستي دي او آیا په دې رسنیو کې بهرنۍ رسنۍ هم موجودې دي که نه؟ ما وړاندې وویل چې 25 په شاوخوا کې FM رادیوګانو په فعالیت باندې پیل کړی دی
او همدا اوس 340 په شاوخوا کې رسنۍ فعال دي. بهرنۍ رسنۍ څرنګه چې له وړاندې څه دلته موجود وي، نمایندګۍ یې خلاصې وي، نو دې ته اړتیا او ضرورت کېدلی شي نوي پیدا شوی چې نوي رسنۍ راسي. ځکه تر ډیره پورې هغه مشهورې رسنۍ چې په دنیا کې په نورو هیوادونو کې نمایندګۍ لري، هغه دلته په هیواد کې هم له وړاندې څه موجود دي. مننه معین صاحب. په ځینو رسنیو خصوصا ټلویزیوني انځوریزو رسنیو باندې دا تور و چې ګواکې دوی دلته په هیواد کې پردی کلتور خپروي او د پردي کلتور پردیو موخو لپاره کار کوي. تاسو د دا ډول رسنیو په مخنیوي کې کوم ګامونه اخیستي دي؟ دا واضح او څرګنده خبره ده چې تیرو 20 کلونو کې دلته د ځینو رسنیو څخه سریالونه او داسې مواد چې هغه زموږ د ټولنې او زموږ د ارزښتونو سره سمون نه لاره، همدا ډول زموږ د ځوانانو د فکري انحراف او بېلاریتوب لامل ګرځېدل، هغه فعالیتونه اوس درول شوي دي او موږ هیڅ ډول داسې موادو ته یا داسې سریالونو ته اجازه نه ورکوو چې هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې یا زموږ د ټولنې ځوانان او نور خلکو ته هغه بدې لارې ته تشویقوي. همدا ډول ځینې مبتذل فلمونه او سریالونه هغه ټولو مخه نیول شوې ده او هیڅ ډول داسې مواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه زموږ د خلکو د بېلاریتوب لامل وګرځي. مننه معین صاحب. تاسو تازه ټکل کړی چې خبریالانو ته به ځانګړي د پیژندنې کارتونه ویشئ. د دې په اړه یو څه معلومات راکړئ او ستاسو په نظر ګټه به یې د خبریالانو لپاره څه وي؟ ځینې ډېر کسان داسې و چې د خبریالانو له نامه څخه بده استفاده کول، سوء استفاده کول، د ځان دپاره په لوی لاس باندې کیسونه جوړول چې خارج ته د تلو دپاره ومنل سي. همدا ډول خبریالانو شکایت درلود چې کله دوی حکومتي ادارو ته ورځي یا په ښار او په بازار کې دوی راپورونه جوړوي، د امنیتي ارګانونو د خوا څخه د دوی ممانعت کیږي او مشکلات او ستونزې ورته جوړیږي. نو د دې ستونزو او د مشکلاتو د مخنیوي لپاره اطلاعات کلتور وزارت فیصله وکړل چې خبریالانو ته ځانګړي د هویت کارتونه ورکول شي، د دې لپاره چې دوی په آینده کې په خلاص لاس وکولای شي چې د خپلو رسنیو لپاره هغه مواد راجمع کړي. همدا ډول د اداراتو ته په ورتلو کې دوی ته سهولت او اسانتیا موجود وي. نو د دې لپاره موږ دا کار پیل کړی دی او دا ښه اقدام دی. کېدلی شي د کار په ترلاسه کولو کې زموږ د خبریالانو ورونو هغه ګڼې ستونزې او مشکلات چې دوی شکایت درلود هغه به پای ومومي. مننه معین صاحب. که یو څه د دې کارتونو د ویش څرنګوالي په اړه معلومات راکړئ، په کوم اساس په دا کارتونه ویشل کیږي؟ یعنی تاسو به د رسنیو له مسؤلینو څخه د دوی د خبریالانو کوم خبریالان چې کار سره کوي لیستونه غواړئ او که تاسو کومه بله طرحه ورته لرئ؟ موږ خبرتیا خپره کړې ده، ټولې رسنۍ هغه د دې موضوع د بهیر څخه خبرتیا لري. دوی راځي استعلام او پیشنهاد راوړي، خپل د خبریالانو نمونه راوړي، بیا یو ځانګړي فورمه ورکول کیږي. د هر خبریال په هکله باندې هغه د معلومات او مشخصات پکې لیکل کیږي. د دې څخه وروسته چې دا تثبیت شوه چې واقعي خبریال دی او د کومې ادارې سره کار کوي یا کوم آزاد خبریال دی چې خبري سابقه ولري او عملاً فعالیت ولري، بیا د هغه څخه وروسته کارت ورکول کیږي. ډیره زیاته مننه معین صاحب. په افغانستان کې د بهرنیو رسنیو او بهرنیو خبریالانو په اړه راته ووایاست. آیا د بهرنیو رسنیو خبریالان اوس مهال اجازه لري چې په افغانستان کې راپور، مرکه یا خبر جوړ کړي او که لري شرایط یې څه دي؟ د اسلامي امارت د حاکمیت سره وروسته په سلګونو بهرني خبریالان هیواد ته راغلي دي
او پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونه جوړ کړي دي. د راتګ اجازت یې په داسې ډول باندې چې لومړی وزارت خارجه ته چې هر بهرنی راځي هغه اپلای کوي، د وزارت خارجه د خوا څخه هغه ویزه ورکول کیږي او بیا مکتوب ورکول کیږي اطلاعات فرهنګ وزارت ته چې دا تثبیت شي چې واقعا دی خبریال دی او د کومې بهرني رسنۍ سره همکار دی او راپورونه ورته جوړوي. زموږ د خوا څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوا څخه دوی ته اجازتنامه یا مکتوب ورکول کیږي په هر ولایت کې چې دوی غواړي راپور جوړي بیا مکتوب ورکول کیږي او دوی کولای شي د هیواد په ګوټ ګوټ کې دوی فعالیت ولري، راپورونه جوړ کړي او د فعالیت په وړاندې چې د اسلامي امارت نشراتي پالیسي تعقیب کې هیڅ ډول مشکل وجود نه لري. په معین صاحب په تیرو کلونو کې اکثره د ژبپوهانو او فرهنګ پالانو یو اندېښنه ده او دوی به همیشه دا ویل چې په دې کلونو کې ملي ترمینالوژي سخت زیانمنه شوه، یعنې په لوی لاس ځینو کړیو هڅه کوله چې د هیواد ملي ژبو ته د نورو ژبو لغاتونه ورداخل کړي او کلمات ورداخل کړي. د مثال په ډول هڅه وشوه چې پښتو ژبې ته اکثره انګلیسي لغاتونه ورګډ کړي او همدارنګه دري ژبې ته ایراني فارسي لغاتونه، او په دې برخه کې تقریبا ځینو کړیو ډیر کار هم کړی دی. تاسو د ملي ترمینالوژي د خوندیتوب او بډاینې او همدارنګه د داسې فکر د سره د مبارزې په برخه کې څه کارونه کړي دي؟ اطلاعات فرهنګ وزارت د موضوع ته ډیر حساس او جدي دی. موږ هیچاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د ملي ترمینالوژي په خلاف باندې هغه څه وکاروي چې د ملي ترمینالوژي خلاف دی. همدا ډول تاسو شاهد یاست په دې وروستیو کې امیر المؤمنین حفظه الله یو حکم او فرمان صادر کړی چې ادارات یې د دې څه منع کړي دي چې دوی مکتوبونو او خطونو کې هغه انګلیسي الفاظ او مخففات وکاروي. دا ډول موږ څه موده وړاندې کندهار ته تللي وو، د اعلی قدر امیر المؤمنین لخوا څخه ټولو ملګرو ته وویل سو چې هڅه او کوشش باید دا وشي چې خپل ملي ژبې وکاروي او اجازه ورنکړي چې پردي الفاظ ملي ژبو کې ځای ونیسي. نو واقعا هغه د فکري یا فرهنګي یرغل یو برخه دا هم و چې کوشش دا سوی وو چې زموږ ملي ژبو ته نور پردي الفاظ او اصطلاحات او لغات ورداخل کړل سي. موږ په هیڅ صورت کې په آینده کې د شانو ته اجازه نه ورکوو او متوجه یو. ډیره زیاته مننه معین صاحب. یو څه نور توضیحات راکړئ. اسلامي امارت چارواکو لوړپوړو چارواکو په غونډو کې بیا ویلي چې په هیواد کې اوس هم فرهنګي او فکري یرغل لا پای ته نه دی رسېدلی. له دې سره ستاسو مبارزه څومره ګټوره وه او آیا تاسو مشخص کومه لاسته راوړنه محسوسوئ چې تاسو د مبارزه کړې ده او لاسته راوړنه لرئ که نه؟ لکه څنګه چې تیر 20 کلونه امریکایي یرغلګرو زموږ پر هیواد باندې نظامی یرغل کړی و، ورسره په څنګ کې فرهنګي یرغل او فکري او فرهنګي یرغل هم روان و. که څه هم په ظاهره باندې عملي اشغال پای ته رسېدلی، خو بیا هم د اسلامي امارت په وړاندې د دشمن هغه خصمانه دریځ دوام لري او هره ورځ موږ او تاسو میډیا او رسنۍ تعقیبوو. د اسلامي امارت په وړاندې تبلیغات کیږي چې دا د هغه فکري او فرهنګي یرغل یوه برخه ده. اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې هڅې او کوشش روان کړی ترڅو زموږ د نسلونو ځوانانو هغه فکري روزنه وشي او د دوی د تبلیغاتو مخه ونیول شي. په دې برخه کې زموږ حکومتي رسنۍ کار کوي، زموږ ملي تلویزیون په دې برخه کې فعال دی، همدا ډول زموږ دولتي ورځپاڼې دي. موږ تیر کال 50 بیلابیل انواع کتابونه چاپ کړي و. همدا ډول اوس هم اراده او پلان داسې دی چې موږ لسګونه کتابونه چاپ کو، بازار ته یې عرضه کو
یعنی په ټوله کې زموږ امارتي ټول ادارات د دې دپاره کار کوي. زموږ د امر بالمعروف وزارت، علوم اکاډمۍ، همدا ډول نورې برخې د دې دپاره هر څوک خپل په کاري محیط کې هڅه او کوشش دا کوي چې د ځوانانو زموږ د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره کار وکوي. ډیره زیاته مننه. معین صاحب، یوه بله پوښتنه، هغه په ځینو لویو ښارونو کې، خصوصا په هغه ښارونو کې چې هغه سرحدونو ته نږدې دي، اوس هم داسې لوحې او لیکنې تر سترګو کېږي چې ملي ژبو ته یې تر ګټې تاوان ډېر اړولی، یعنې د پردیو ژبو لغتونه پکې ډېر زیات دي. دې ډول لیکنو او لوحو په ټولولو او له منځه وړلو کې تاسو کوم کارونه کړي دي؟ د دې دپاره موږ یو کمیسیون پیشنهاد کړی ریاست الوزرا ته، چې په هغه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت، ښاروالۍ، همدا ډول نور ټول څو ذیدخله ادارات به عضویت پکې لري او پر دې باندې به کار کوي چې هغه لوحې چې زموږ د ملي ترمینالوژي په خلاف باندې همدا ډول داسې اصطلاحات پکې کارول سوي وي چې هغه زموږ د ژبې سره په ټکر کې وي، یا زموږ خلک کوم روښانه او څرګند مفهوم او معنا نشي ځینې اخیستلی، د هغو د ټولولو دپاره اقدام وکوي. نو موږ هیله لرو چې دا کمیسیون منظور سي او ژر عملا په فعالیت باندې شروع وکړي. معین صاحب، په تیر کې یوه لویه نیوکه دا هم وه چې ځینې کتابونه له بهر څخه افغانستان ته راوړل کېږي، د افغانستان د نامتو لیکوالانو په نامه باندې هغه لیکل شوي وي او داسې اندېښنې وي چې دا اصلا د دوی د لاس لیکنه نه وي، بهرنیو هیوادونو خپلې موخې او ګټې پکې په نظر کې نیولې، په افغانستان کې هغه کتابونه ویشل شوي دي. اوس تاسو د دا ډول کتابونو له واردولو افغانستان ته، همدارنګه ورځپاڼې او نورې چاپي رسنیو په برخه کې کوم کمیسیون فعالیت لري که نه لري، او په کوم اساس باندې اوس افغانستان ته کتابونه راوړل کېږي؟ موږ د کتاب د ارزیابۍ په نوم باندې کمیسیون لرو چې څو اداري غړیتوب پکې لري. دنده او وظیفه یې دا ده چې کوم کتابونه له بهر څخه هیواد ته واردېږي، راوړل کېږي، هر هغه څوک چې کتابونه دلته راوړي مخکې وړاندې باید دې کمیسیون ته لیست خپل د کتابو وړاندې کړي، که احیانا داسې کوم کتابونه یا مواد پکې وي چې هغه زموږ د دیني معتقداتو سره په ټکر کې وي یا سمتي و، ژبني و، مذهبي تعصباتو ته لمن وي، هغه ته په هیڅ صورت باندې موږ اجازه نه ورکوو، مخنیوی یې کوو. عملا دا پروسه شروع ده د هیواد په ټولو ګمرکونو کې او مرزونو کې هیڅ داسې یو کتاب ته اجازه نه ورکول کېږي چې د دې کمیسیون تاییدیه ورسره موجوده نه وي. مننه معین صاحب. تر اوسه پورې د افغانستان په داخل کې راته ووایاست، آیا په دې اړه کوم اقدام شوی دی چې داسې کتابونه د بیرته ټول شوي وي چې د هغه د هیواد له ملي او همدارنګه له دیني ارزښتونو سره په ټکر کې وي؟ بدبختانه باید ووایو زموږ په هیواد کې په تیرو 20 کلونو کې په زرګونو داسې کتابونه په کتاب پلورنځیو کې خرڅېدل او حتی رایګان او مفت ویشل کېدل چې هغه کې د الحاد او د سیکولریزم او د نورو غلطو پوچو مفکورو تبلیغات پکې وه. د دې دپاره د کتاب د ارزیابۍ کمیسیون تر ډېره حده پورې کار کړی، بازار کې کتاب پلورنځي کتل سوي دي او ځینې خلک خپله دې ته تشویق سوي دي چې هغه کتابونه چې زموږ د اسلامي ارزښتونو خلاف یا زموږ د هیواد د ولسونو خلکو ترمنځ د کرکې او د نفرت لامل ګرځي، بیا د ځوانانو د فکري انحراف او بېلاریتوب لامل ګرځي. زموږ ډېری وړونه دې ته آماده سوي دي، کتابونه اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راوړي دي او عذرخواهي یې کړې ده چې وړاندې موږ دې موضوع ته نه وو متوجه
دا هغه کتابونه دي چې افغانستان غوندې یو اسلامي ملک نه ښایي چې باید د خلکو باندې وویشل سي یا بازار کې عرضه سي. همدا ډول د کتاب د ارزیابۍ کمیسیون په بېلابېلو وختونو کې بازار ته ځي، د کتاب پلورنځیو څخه نظارت کوي او هر داسې مواد چې هغه زموږ د خلکو دپاره یا لوستل مناسب نه وي، د شرعي نګاه څخه یا د ځوانانو د فکري انحراف لامل ګرځي، د هغه د ټولولو دپاره کار سوی دی. یو ګڼ کتابونه راجمع سوي دي. فرحي صاحب، په هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې او مطالعې کلتور د ودې او ترویج په موخه د اسلامي امارت د هڅو خبرونه وخت نه وخت خپریږي چې د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه کتاب ته لاسرسی اړین دی. که راته ووایاست د دولتي کتابتونونو په تړاو اوس په هیواد کې ځانګړی څومره دولتي کتابتونونه موجود دي او خلک کولی شي کتاب ته لاسرسی پیدا کړي؟ باید ووایو په ټولې نړۍ کې د سوشل میډیا او ټولنیزو شبکو ته د لاسرسي له وجې څخه تر ډیره پورې د کتاب لوستل د ځوانانو او د خلکو ترمنځ ډیر کم سوي دي. افغانستان هم په دې کې شامل دی. بدبختانه تر ډیره پورې زموږ خلک، زموږ ځوانان مطالعې ته وخت نه ورکوي. د دې لپاره اطلاعاتو کلتور وزارت بیلابیل د کتاب نندارتونونه نیولي، کابل کې، نورو ولایاتو کې، چې خلک وهڅول سي، تشویق سي د مطالعې دپاره. همدا ډول په ټول هیواد کې، په ټولو ولایاتو کې عامه کتابتونونه موجود دي او موږ هڅه کړې ده چې بیهقي ریاست چې په هیواد کې ډیره سابقه لري، د هغه نمایندګۍ هم په بیلابیلو ولایاتو کې خلاصې سي او نوي کتابونه هم عرضه سي او هڅه او کوشش مو دا کړی چې هلته د کتاب د مطالعې دپاره هم یو سیستم برابر سي چې ځوانان وکولای سي د دې نمایندګیو څخه هم کتابونه ترلاسه کړي او همدا ډول مطالعه وکړي. یو بل د خلکو د تشویق دپاره اطلاعات فرهنګ وزارت هغه لیکوالان چې دوی کتابونه لیکلي وي د چاپولو توان او وس یې نه لري، داسې کتابونه چې هغه زموږ د ټولنې او د خلکو دپاره ګټور وي، موږ یو کمیټه لرو، کتاب راوړي او د کمیټې تر نظر او تر تایید وروسته موږ هغه کتاب درته په مفت او رایګان شکل باندې چاپوو. ډیره زیاته مننه معین صاحب. بیرته د رسنیو برخې ته راګرځو. آیا تر اوسه پورې مو کومه رسنۍ تنبیه او تشویق کړې هم ده که نه؟ خو ځینې داسې رسنۍ وي چې زموږ سره د جوازونو وخت پای ته رسېدلی و، جوازونه یې نه و تمدید کړي، یا د رسنیزو اصولو خلاف د اسلامي امارت په خلاف باندې تبلیغات کول، هغه رسنۍ په ګوته سوي. د رسنیزو تخطی د کمیسیون د خوا څخه لیست یې محکمې ته ورکول سوی، دا نو په محکمې پورې اړه لري چې بیا څه ډول فیصله د دوی په خلاف باندې کوي. مننه معین صاحب. د دولتي رسنیو یا د ستاسو تر لاس لاندې رسنیو په تړاو، د وضعیت په تړاو که راته ووایاست، لکه بخر اژانس ستاسو د وزارت په چوکاټ کې فعالیتونه کوي، همدارنګه دولتي ورځپاڼې، هغوی په کوم وضعیت کې دي او څومره تغییر راغلی دی په وضعیت کې؟ که چیرې د دولتي رسنیو اوس او پخوا سره پرتله کړو، ډېر فرق پکې راغلی دی. مخکې په لوی لاس باندې هڅه او کوشش سوی و چې زموږ دولتي رسنۍ تضعیف سي او نورو رسنیو ته میدان او ډګر خوشې پاته سوی وي. د اسلامي امارت د راتلو سره هڅه او کوشش دا سوی چې دولتي رسنیو ته پام ورزیات سي. باختر اژانس چې په هیواد کې ډیره سابقه لري، شاوخوا 3-4 کلونه سابقه لري، الحمدلله د تیر په نسبت باندې فعالیتونه ډیر ښه سوي دي. موږ په ټولو ولایاتو کې خبري نمایندګان لرو چې پر وخت باندې د ټولو ولایاتو خبرونه مرکز ته رالیږي
او باختر اژانس په څو ژبو باندې خپرونې لري، په مشهورو ژبو باندې د ملي ژبو ترڅنګ ویلی سو چې په هیواد کې یوازینی موثقه د خبرونو مرجع باختر اژانس دی چې تر ډیره پورې خارجي او بهرني مشهورې رسنۍ استناد وکوي او د خبر دپاره د یو مرجع په توګه باندې استفاده ځنې کوي. ډیره زیاته مننه معین صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د رسنیو په برخه کې د دولت د مسؤل په حیث باندې ستاسو پیغام د رسنیو د کور کارکوونکو خبریالانو ته څه دی؟ رسنیو ته زموږ پیغام دا دی، د اطلاعات فرهنګ وزارت په ټوله کې د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې د رسنیو حمایت او لاسنیوي او ملاتړ وشي. موږ رسنیو ته د نظام او د ملت ترمنځ د یو رابط او د یو پله د حیثیت په توګه باندې ګورو. همدا ډول موږ هیڅکله رسنۍ په دې باندې نه مجبوره کوو چې زموږ په ګټه باندې تبلیغات وکوي، بلکې هر هغه څه چې حقایق وي، رښتیا وي، رسنۍ باید کوشش وکړي چې هغه نشر کړي، خپاره یې کړي. او موږ د هغه رسنیو سره ځینې رسنۍ چې بدبختانه د هیواد څخه د باندې دي اوس هم بې بنیاده او بې بنسټه تبلیغات کوي، افواهات خپروي. د هغو په خلاف باندې اسلامي امارت څه کوشش دا کوي چې د دوی مخنیوی ونیسي او هغه اړخونه چې دوی تمویلوي یا دوی ته ځای ورکړی دی دا د رسنیزو فعالیتونو یا په ټوله کې د مطبوعاتو د نړیوال قانون څخه خلاف عمل دی. په ټوله کې موږ بیا هم ویلی سو ټولو رسنیو ته چې دلته په هیواد کې فعالیت لري، دوی بیا هم کولی شي چې خپل فعالیتونه روان وساتي. هر هغه څه چې زموږ د اسلامي ارزښتونو، زموږ د هیواد د علیا منافعو، همدا ډول زموږ د افغاني ټولنې د دود او فرهنګ څخه خلاف نه وي، دوی کولی شي نشرات ولري. ډیره زیاته مننه معین صاحب.